تر اوبو لاندې د لرغونو آثارو پوه بیرسپال کریسمن رسنیو ته ویلي په سودان کې تر یو هرم لاندې یوې فرعوني هدیرې ته د رسېدو لپاره لوی هڅې پیل شوې دي. کریسمن او څېړندله یې په وروستیو 100 کلونو کې لومړی ځل دغې هدیرې تر ځان رسولو هڅه کوي، ځکه چې مخکې هلته د اوبو د کچې لوړوالي د کشف عملیات له خنډ سره مخامخ کړي وو. نوموړی وایي دا کشف د سودان د پخوانیو پاچاهانو د هدیرې په یوه سیمه کې چې په نوري تاریخي سیمه مشهور دی روان دی. په هدیره کې د سرو زرو خښتې او سکي هم لا موجود دي. دغه کوچنۍ مصنوعي مجسمې له ښیښو جوړې شوي او د زرو پوښونه ورکړل شوي. اوبو ښیښه خرابه کړې او زرین پوښ یې سالم پاتې دی. کریسمن په دې اند دی چې دا د زرو ټوټې د ناستاسین په نامه فرعون ته ورکړل شوي چې د لنډ وخت لپاره د 315 تر 315 میلاد مخکې واکمنو. د اوبو لاندې د آثارو څېړونکي کریسټین رومي وایي که د اوبو کچه نه وای لوړه شوې د زرو دا پوښونه به لا وختي غلا شوي وای، خو هدیرې ته د اوبو ډیروالي د غلو لاسرسی ګران کړی و. کریسمن بیا وایي څېړندلې تر خپله وسه هلته کیندنې وکړې او ان 15 زینې ته ورسېدل چې بیا وروسته هدیره پیلېږي. تر ځمکې لاندې 40مه زینه کې د اوبو له سطحې سره مخامخ شو او وپوهېدو چې تر اوبو لاندې له لامبو وهلو پرته هلته څېړنه نوره ممکنه نه ده. نوموړی زیاتوي د غوټې وهلو دودیزې جامې کارول ډېرې ستړونکي دي.